الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، خویندو، میندو، مستمعینو او مشاهدینو او د پیغام ټي وي مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن ورځې درس موضوع ده ارکان الصلاة. په لمانځه کې فرایض دي، واجبات دي، سنن دي، مستحبات دي، مکروهات دي او مبطلات دي، مفسدات دي. په دې باندې د مسلمان علم او معلومات حاصلول ضروری دي. د دې وجنه الله سبحانه وتعالی په دې آیت کریمه کې چې ما تلاوت ک فرمایلی دي حافظو، تاسو حفاظت کوئ علی الصلوات، په پنځه وخت لمونځونو باندې. الصلوات دا جمع د صلات یعنی المنځونه، او فرض منځونه هغه پنځه وخت لمونځونه دي، او دا لمونځونه عام دي، که فرایض وي او که نوافل وي، او دا هغه لمونځونه که هغه چانه قضا شي یا اداءً قضاءً، دا لمونځونه دا ټول مطلوب دي. او بیا خاص کر والصلاة الوسطى، هغه درمیانه منځ، هغه وسط لمونځ، په دې لمونځونو کې چې د هغې تفسیر مفسرینو کړی په لمانځه د مازدیګر سره. ځکه د فجر او ظهر په منځ کې عصر دی، او بیا د عصر نه وروسته مغرب او عشاء دی، نو دا وسطا لمونځ دی. او بیا یې فرمایلی دي وقوموا لله قانتین، الله لرا ودریږئ په عاجزۍ سره. قانتین یو معنا د خاشعین، دویمه معنا د ساکتین. چوپ به ودریږئ، حرکات او داسې تصرفات به په مانځه کې نه کوئ چې د لمانځه سره منافي. نو د دې وجې نه د لمانځه دپاره نن به بیانوو چې هغې ته ارکان الاسلام وایي. شروط الصلاة ذکر شو، او دې درس کې به ارکان الصلاة ذکر کیږي. وهي 14، او دا ارکان دا 14 دي تقریبا، چې یو د دې ارکانو نه چې چا ترک پریخوست لمونځ نه صحیح کیږي.
د دې وجنه علماء کرامو لیکلي دي تبتلو الركعة بترك أحدها سواء كان عمدا أو سهوا و د دې ارکانو په پرېښودلو سره که قصدن وي یا سهون وي پاتې شي پرېږدي نو لمونځ یې هغه باطلېږي نه صحیح کېږي. اول رکن د ارکانو څخه هغه دی په لمانځه کې القیام مع القدره چې یو سړی مریض نه وي روغ رمټ وي نو د به لمونځ په ولاړه کوي. د دې وجې نه کله چې قدرت نه وي عذر وي بیا لمونځ په ناسته هم کولی شي بلکې په اشاره هم کولی شي بلکې ستونی ستا چې په کټ باندې پروت وي اپریشن یې کړی وي خوځېدلی نه شي اگر که جامې هغه په وینو لطپت وي دی به لمونځ کوي او په دې وخت کې دی معذور دی. خو قدرت وي طاقت وي صحت وي نو قیام په ولاړه لمونځ کول دا رکن دی د ارکان د لمانځه څخه. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایي اقم الصلاة لمونځ قائم کړئ. په دې آیت کریمه کې فرمایلی وقوموا لله قانتین په قیام سره لمونځ ادا کړئ. دویم رکن د ارکان د لمانځه نه هغه د قدرمنو تکبیرة الاحرام او دې ته تکبیری تحریمم وایي او دې ته تکبیری اولام وایي. دلیل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی اذا قمت الى الصلاة فکبر کله چې ته لمانځه ته درېږې نو په لمانځه کې الله اکبر وایه وربک فکبر. دې آیت نم علماو استدلال کړی. دریم رکن د ارکان د اسلام نه قراءة الفاتحه د سورة فاتحه الحمدو شریف چې ورته وایي د دې لوستل. دلیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب منز نسی کیږي نه کیږي دغه چا چې هغه سورة فاتحه ونه وایي. من عام دی ښځه وي که سړی وي او دارنګه که امام وي که مقتدي وي او که منفرد وي عموم پکې دی. نو نفی راغلی د لمانځه د صحت په عدم قراءت فاتحه سره. څلورم رکن هغه د رکوع په لمانځه کې رکوع کول دا فرض دی رکن دی. دلیل الله جل شانه فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا ارکعوا اے مومنانو اے د ایمان خاوندانو ارکعوا رکوع کوئ. او دغه شانته بل فرض د فرایضو د ارکانو نه هغه دی الرفع من الرکوع چې کله ته د رکوع نه اوچتېږي. او دلیل په دې خبره حدیث دی ثم رفع حتى تعدل قائما بیا به د رکوع نه اوچتېږي په داسې حال کې چې ته به قیام کوې قومه به کوې او دې ته طمأنینه وایي او دا د اکثر علماو په نیز
د لمانځه د ارکانو څخه دی. او بل رکن د ارکانو د لمانځه نه هغه اعتدال بعد الرکوع چې واقفا چې په دې کې به دی اعتدال کوي. تر دې علما وایي چې دا ټول اعضاء او حضو د انسان د دې منځګزار هغه خپل ځای ته ورشي او په آرام شي. بل سجده کول دی، لکه رکوع فرض، سجده کولم فرض دی، خو علی 7 اعظم په هغه اندامونو باندې چې 2 خپې دي، 2 زنګنونه دي او 2 لاسونه دي او بیا تندی دی. حدیث کې راځي امرت ان اسجد علی 7 اعظم، په حدیث کې دا ذکر شوی. او بل رکن د ارکان د اسلام څخه هغه د قدرمنو الجلوس بین سجدتین، چې ته به کینی په مابین د 2 سجدو کې، چې دلته جلسه وایي. او په داسې شان چې ټول اندامونه دي هغه خپل ځای ته ورشي. او دا جلوس او ناسته په مابین د 2 سجدو کې د علماو د ارکان د فرایضو د لمانځه نه حساب کړی. او بل رکن چې هغه 9م رکن دی، التشهد الاخیر، آخر قاعده چې ورته وایي، آخر ناسته، که هغه د 2 رکعتي لمونځ دی، که هغه د 3 رکعتي لمونځ دی، که هغه د 4 رکعتي لمونځ دی، دام فرض دی د فرایضو نه. د دې وجې نه په دې ارکانو کې یو رکن هغه دی الصلاة علی النبی فی التشهد، چې کله تشهد کې کینی په پیغمبر علیه الصلاة والسلام با درود وایي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بل په ارکان د لمانځه کې هغه د قدرمنو التسلیمة الاولى، اول سلام ګرځول، چې کله ته د لمانځه نه سلام ګرځئ اول ښي طرف ته چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، دقه سلام ګرځول دام رکن دی د ارکان د لمانځه څخه. او بل رکن د ارکان د لمانځه نه چې دا 14م رکن دی الطمأنینه فی الارکان الفعلیه، آرام کول، په اطمینان سره لمونځ کول، دا په لمانځه کې رکن دی د ارکان د لمانځه څخه. تر دې چې ائمه 3 محدثین، مفسرین، فقها هغوی په دې باندې دا خبره ذکر کوي چې دغه طمأنیه او اعتدال د په منځ کې رکن دی د ارکان د اسلام څخه. ځکه په دې باب ګڼ شمېر نصوص دي، احادیث دي. پیغمبر علیه السلام چې کله د لمانځه ډانچه صحابه ته
بیانولا او صحابه ته ذکر کولا او یا خپل کولا، نو فرمایلی دي چې ته به رکوع کوي، سجده کوي، قیام کوي، جلسه کوي، حتی تعدل قائما. په بعضې روایتو کې داسې مو ویلي حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن جالسا. د دې وجې نه دا رکن دی د ارکان د اسلام څخه. او څوارلسم رکن د ارکان د اسلام نه هغه د ترتیب هذه الارکان، چې دا کوم 14 ارکان ذکر شو د دې ترتیب، چې ته به دا په ترتیب سره او مرتب د دې ارکانو اعمال ترسره کوې. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو له توفیق نصیب کړي چې دغه لمونځ سره د ارکانو، سره د شروطو، او سره د واجباتو، او سره د مستحباتو، او سره د سننو، که هغه قولی وي که فعلي وي، هغه ترسره کو. نو بیا په دغسې لمانځه کې کامیابي ده، او دغسې لمونځ الله ته مقبول دی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله سبحانه وتعالی په 13مه سپاره کې فرمایلی دي یقینا کامیاب دي مؤمنان، هغه مؤمنان چې په خپلو منځونو کې خشوع کوي، خضوع کوي، د هغې ارکان، شروط، سنن، مستحبات، مکروهات او مفسدات او د دې ټولو خیال ساتي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته عقل نصیب کړي چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صلوا کما رأیتمونی اصلي. وایي داسې لمونځ کوئ لکه چې ما ګورئ، دقسې لمونځ کوئ. نو د الله د نبي لمونځ د تکبیر تحریمې نه واخله تر تسلیم سلامه پورې دغه لمونځ په احادیثو کې او په سنت کې تفصیلا بیان شوی دی، که هغه قولی دی که هغه فعلی دی. بیا د هغه نه وروسته صحابه کرامو او د هغه نه وروسته تابعینو، اتباع التابعین الى یومنا هذا، هغه الحمدلله موجود دی په کتابونو کې، احادیثو کې، او په دې باندې علماء کرامو مستقل کتابونه لیکلي دي. صلاة المؤمن د شیخ سعید القحطانی رحمه الله، او دغسې یو بل کتاب دی د پیغمبر لمونځ د شیخ عبدالعزیز النورستاني حفظه الله ورعاه، او دغه شانته یو بل کتاب دی د لمانځه په باره کې چې فضیلة الشیخ شیخنا سید عبدالسلام رحمه الله لیکلی د احادیثو په رڼا کې، او نور هم داسې ډېر کتابونه دي په مختلفو ژبو لیکل شوي دي. د هغې مطالعه او کتل هغه ضروري دي. نو موږ به د لمانځه فریضه په صحیح طریقې سره ترسره کوو. نورم په لوی الله جل جلاله سپارم تر بلې حلقې پورې فی امان الله سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد